چې کوم نو دی خو چې یو کیسه وکړه ما خو شعر وی خو زه بس کیسه به وکړم داسې کیسه ده چې مخکې چې کوم نو لکه یو پیر و یو مرید و نو هغه پیر او مرید چې کوم نو لکه پیر داسې پیر و چې هغه لکه عقلمند سړی و نو هغه مرید ته وی چې هغه ځای ته مه ځه هغه ځای ته مه ځه چې کوم کس کې تمیز نی هغه چا خواته مه ورځه چې کوم کس کې تمیز نی بالکل نو دا ډېره لویه خبره د تمیز ده بالکل تمیز ده نو یو باچایي وه هغې کې تمیز نو بالکل نو دا مرید ورته وایي وایي صاحبه یو باچایي ده وایي هلته کې خو چې کوم نه هر یو څیز په عناصر دی نو پیر ورته وی چې لکه څنګه وی غوړي په عناصر دي او ګبین په عناصر دی نو هغه ورته وی چې ساګ او مولی وی هغه هم په عناصر دي وی په دې کې تمیز نشته مزه ورته وی بالکل ورته مزه هغه وی نه یاره څه دغه خو لکه وی لوړ به شو نو خو د مزې چې کوم نه لکه ساربه به شو ښه به شو ښه به شو وی زه بس صحیح ده وی زه چې ځو خو یې زما اړه نه اخلي وی چې تمیز په ګني که نه چې کوم انسان کې تمیز نه هغه سره به مرګلتیا هم نه کوې کومه باچایه کې تمیز نه نو هغې ته به ځي هم نه وی نسخان به پکې مومې بالکل که مرګلی دي او که باچایي که نه خو هغې کې به نسخان مومې بالکل ده مجبوره کړه وی زه چې ځو نو به لاړه چې لاړه نو بس دی لګیا دي بس په انه سیر چې کوم نه غوړي او ګبین او دا څیزونه ښه ښه څیزونه اخلي او خوري څکي یاره چې واته کاله تېرېده نو ښه سټونه یې وکړه هسې هم ښه ساربه وه بیا هغې کې هم نور هم ښه شو نور ساربه شو چې نور ښه شو نو هغه باچایه کې دا دغه رواج و چې چېرته به مرګ وشو نو ټول مخلوق به ګرونډ ته راجمع کړو چې ګرونډ ته به راجمع کړو نو یو ورځ به یې پې لټ برابر کړو او په بله ورځ باندې به بیا هغه پانسي کوو نو هغه باچایه کې یو مرګ شو نو خلک یې راجمع کړو چې خلک یې راجمع کړو کوم سړي چې مرګ کړی نو هغه ډېر نری سړی و ډېر کمزوری و سټ هم نری و نو چې هغه سړی راغی او هغه ورته لټ برابر که که نه رسای ورته واچوله کم لټ و نو هغه یې ورته سټ ته واچو نو هغه ډېر زیات ارت و هغه لټ او سټ نری و نو هغه باچا ته ووایي وی باچا وی په ده باندې خو دا لټ نه برابرېږي نو هغه خو تمیز پکې نه و هغې باچا کې نو هغه ورته وایي داسې لازمه خو نه ده چې لټ دې په ده برابر شي وی په بلې برابر که که نه دې له بل کس وګوره نو هغه په مرید برابر شو په مرید برابر شو په ده باندې برابر شو وی بس صحیح ده که نه بس وی دې پانسي کوي که نه نو هغه په پیر ته ووایي وی دا بسې چل کېږي وی ما خو تا ته ووایي چې تمیز پکې ني نو مرګ خو تا نه دی کړی او تا باندې لټ برابر یې که نه وی تمیز پکې نشته که نه نو بس هغه یې پانسي کو نو بیا پیر ورته ووایي چې اوس به زه تا ته دا به سبا خیر راځي هغې که نه نو لټ خو په ده برابر شو چې برابر شو نو زه به اوس که تمیز نشته دله به بل څه یو پروګرام ګورم وی بس صحیح ده نو بیا چې کوم نه بیا په بله چې بیا راغله ګراونډ ته نو هغه پیر هم مخکې کېدو او بل هم مخکې کېدو لس کسان یې وکاته یو بله مخکې کېدو وی زه به پانسي کېږم بل وی زه به پانسي کېږم ما به پانسي کوي مرګلي یو لس وکاته نو هغه یې ورته باچا ورته وایي داسې کار دی لکه دا خو ټول خلک د مرګ نه تښتي تاسو راځئ وی نن داسې ورځ ده چې نن څوک پانسي شي ان هغه به ډایرکټ جنت ته ځي دا زبرګه راز ده نو باچا وی زما د ارواره ښه دی که نه نو خپل واري دغه که نه یې پانسي کړه تمیز پکې نه و که نو داسې کار دی نو اوس یو خبره بله ده بندومه هغه یو شعر دی ارشاد جی ارشاد شعر دی دا چې وایي چې څلور انې لګې دوانیز ګټې نه چې څلور انې لګې دوانیز ګټې نه ځان په زوره غورځوې ته د کوټې نه ډېر ښه که نه نو وایي رنګ یو دی خو نه رنګ یو دی دغه رنګ یو دی خو د خوند نه معلومېږي رنګ یو دی خو د خوند نه معلومېږي نیمبو څه رنګ یې به خوږ شي د مالټې نه که نه نو وایي چې په خپو کې درک د پیزار نه وي جامې څه له جوړوې ته د لټې نه ډېر ښه که نه نو وایي ځان ته وګوره په هغه طول چلېږه ځان ته وګوره په هغه طول چلېږه ځان ته وګوره په هغه طول چلېږه چې سبا له بیا پردي تالي سټې نه که نه وایي اخوندجانه دا د ښو خلکو قاعده ده
وای مسافر به د پردي در نه شړې نه بالکل ها زبردست اخون بابا ډېره مننه ډېر ښکلی ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو د ثمرګل کاکا جي نه ښه خوندوره کیسه واورېده او شعرونه ترېنه مزېدار واورېد امید دی تاسو به ترې خوندونه اخیستي نو د بل پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړم د الله په امان